سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ سئ. یو ځل بیا معراج خان سکیلز یوټیوب چینل له طرفه د فارکس اړوند دا زموږ 5مه ویډیو ده. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو په میټا 5 کې موږ تاسې کار وکړو، په هغې کې پوزیشن ونیسو، بای سیل او ټي پي څنګه پکې لګولی شو، سټاپ لاس. نو ټوله ویډیو د میټا 5 اړوند ده چې په میټا 5 کې موږ تاسې څنګه کار ترسره کولی شو. نو تاسې راسره دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ. زموږ چینل معراج خان سکیلز سره سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ تر څو نور ملګرو ته هم ورسیږي. د فارکس اړوند ما ابتدایي ویډیوګانې جوړې کړې وي، هغه تاسې کولی شئ وګورئ. زما چینل پلیلیست برخې ته به راشئ. چې کله پلیلیست برخې ته راغلی، دلته ما لومړی ویډیو د فارکس څه شی دی، بیا دویمه ډیمو د بای سیل مې تشریح کړی، بیا په درېیمه ویډیو کې ما بروکر تاسې ته معرفي کړی، بیا مې درته په څلورمه ویډیو کې بروکر ته ویډرا ډیپوزیټ او ورسره په څنګ کې په میټا 5 کې لاګین کېده، دا ټول ما تاسې ته په څلورمه ویډیو کې ښودلي. موږ تاسې تر دې برخې پورې را رسېدلي چې میټا 5 کې موږ تاسې اکاونټ شی کړو، اکاونټ موږ تاسې لاګین کړو، خپل اکاونټ مو خلاص کړو. د میټا 5 اړوند ما دویمه ویډیو چې کومه کړې په هغې کې مې ډېر زیات تشریح کړی دی. تاسې کولی شئ هغه ویډیو ورسره وګورئ، بیا به ډېر څه باندې پوه شئ. صحیح ده. اوس راځو ساده خبرې په دې باندې کوو په میټا 5 باندې. تر ټولو لومړی خو په دې برخه کې تاسې کولی شئ چې خپل مطلب چارټ وګورئ، ټریډ وګورئ، خپله هیسټري وګورئ چې مطلب تاسې څومره ډیلی تاوان کړی، څومره لوس کړی، هیسټري کتلی شئ. ټریډونه چې کله تاسې کلیک کړئ ټریډ برخه کې تاسې تازه کوم ټریډونه لګولي هغه تاسې ته ښکاره کېږي. بل پکې خپل اکاونټ چې تاسې ګورئ، خپل اکاونټ تاسې کولی شئ له دې برخې نه وګورئ. دلته چې تاسې خپل اکاونټ کتلی شئ. بل که چېرته غواړئ تاسې یو کرنسي ځان سره ایډ کړئ، په همدلته دا ګوره دا ټولې کرنسیانې دي. صحیح ده. دا د هرې کرنسي دا کرنسیانې دي. ګوره لکه یو ای ډي د یو ای ډي د اسټریلین پیسه ده، یو ای ډي یو اس ډي ټي د یورو ده، جی پی پي د جاپان یو اس ډي ټي، ګولډ دی، ورسره سیلور دی. یعنی دغه کوم کرنسیانې چې دي دې ځای کې ما سره ښکاره کېږي دا ما ایډ کړي. په دې ځای کې چې دا کوم تاسې سره ښکاري دلته بای او سیل دي. صحیح. بای او سیل مطلب هماغه قیمتونه دي د کرنسۍ یا د یورو قیمت. دلته مطلب دا اوس یورو کوین دی. صحیح شو. دا کوین دی، دی قیمت دی. ټیک شو. دلته تاسې ته ښکاره کېږي. بل پکې دې ځای نه که تاسې چېرته یو کرنسي ایډ کوئ په میټا 5 کې له ځان سره تاسې کولی شئ د دې برخې نه څه کړئ، د دې برخې نه ایډ کړئ. که چېرته تاسې غواړئ چې د خپلې دغه مینو نه دا یعنې د دې ځای نه تاسې غواړئ چې یو کرنسي ریمیو کړئ، راځئ په دې قلم نشانه باندې ورته کلیک اخلئ. چې کله په دې باندې تاسې کلیک واخیسته، کولی شئ د ډیلیټ برخه باندې ورته کلیک واخلئ چې کومه اسیټ تاسې ډیلیټ کوئ. لکه زه مطلب دغه سیلور ډیلیټ کوم، په دې باندې مې کلیک واخیست او سیلور مې څه کړه، سیلور مې ډیلیټ کړه. که بیرته تاسې ایډ کوئ له دې جمع نشانې نه تاسې ایډ کولی شئ. چې کله تاسې دې باندې کلیک واخلئ، دلته چې هر کرنسي تاسې سرچ کوئ په هغې باندې کلیک اخلئ. لکه مطلب زه بیرته هغه سیلور راخلم. صحیح. سیلور مې ولیکل راغلم، دا بیرته ایډ کوم، په دې باندې کلیک اخلم، دا ما سره بیرته ایډ شو. صحیح شو. په دې طریقې سره تاسې دا کار پکې ترسره کولی شئ. اوس راځو په دې کې څنګه موږ تاسې یو پوزیشن نیوسو. په دې کې هم بای سیل لرو. صحیح ده. زه راځم لکه مطلب په یورو باندې یو ټریډ نیسم. زه راځم دا یورو ده. ټیک شو. دا یورو ده. زه غواړم په همدې باندې یو ټریډ ونیسم، یو پوزیشن ونیسم. یورو باندې کلیک اخلم. چې کله مې کلیک واخیسته، دلته موږ سره راځي نیو آرډر. نیو آرډر کې مطلب تاسې کوم پوزیشن نیسئ هغه نیوسئ. د همدې یورو چارټ تاسې ګورئ. دلته تاسې چارټ هم کتلی شئ. مطلب زه غواړم د دې چارټ وګورم. د دې چارټ په دغه شکل سره دا کینډلې دي. د هر یو کینډل چې دی ما سره څو دقیقو کینډل دی، دا ګوره دا ما سره د 5 دقیقو کینډلونه دي. صحیح ده. 5 دقیقو کینډلونه دي. په دې ځای نه تاسې خپل ټایم فریم چینج کولی شئ. یو ساعته ته یې اړوئ یا د دې نه کم کوئ یا زیاتوئ، هغه هم تاسې کولی شئ له دې برخې نه. صحیح شو. زه راځم په یورو باندې ټریډ نیسم. په یورو باندې مې کلیک واخیست. چې کله مې کلیک واخیست نیو آرډر برخې ته راځم. صحیح ده. کله مې په نیو آرډر باندې کلیک واخیسته، په دې کې موږ سره څو شیان راځي. زه غواړم تاسې ته په بایم کې بای لیمیټ او سیل لیمیټ او سره ډایرکټ په مارکیټ پرایس کې هم 3 پوزیشنونه ونیسم او تاسې ته به تشریح کوم تر څو تاسې په صحیح طریقې سره په دې سره پوه شئ. زه اوس راځم په دې کې موږ سره لومړی مارکیټ دی. یعنې مطلب مارکیټ نه مطلب دا دی چې په مارکیټ پرایس کې کوم قیمت اوس مهال روان وي، په همغې کې ډایرکټ تاسې ته پوزیشن نیو کېږي. صحیح ده. بل پکې دغه په دې باندې چې کله تاسې کلیک واخلئ. صحیح ده. په دې باندې چې کله تاسې کلیک واخلئ، دلته موږ سره بای لیمیټ راځي، سیل لیمیټ راځي. دا هم تاسې تشریح کوم چې دې نه څنګه استفاده تاسې کولی شئ. صحیح شو. موږ مطلب اول ډایرکټ مارکیټ پرایس شو. بل دلته لاټ دی. دا وینئ دې ته وایي لاټ یا د لیورج په حساب سره کار کوه. لکه څنګه چې موږ تاسې په کریپټو کې لیورج لرو، دلته لاټ لرو. لاټ او لیورج دومره فرق نه سره کوي، خو دلته لاټ ورته ویلی شو، هلته لیورج دی. یعنې هماغه په لیورج حساب باندې موږ تاسې سره کار کوي. صحیح ده. خو دا به تاسې کم ساتئ. چې څومره تاسې کم ساتئ، په هماغه اندازه به ستاسې
تاوان هم کم وسي او ګټه هم کم وسي خو احتیاطاً به تاسې مخته ځئ او که دا چېرته تاسې جګ ساتئ نو بیا به ستاسې تاوان هم بیخي زیات وي او ګټه مو هم بیخي زیات خو ښه دا ده چې تاسې لږ وساتئ صحیح شو. اوس ما تقریبا څو ساتلی دی ما 0.01 لاټ ساتلی تاسې کولی شئ دې برخې نه ډېر کړئ او دې برخې نه کم کړئ ګوره منفي نه کمیږي او پلس نه شي کېږي زیاتېږي ګوره تاسې دې ځای نه تاسې په دغه شکل سره ډېرولی شئ او دې برخې نه په دغه شکل سره تاسې څه کولی شئ په دغه شکل سره یې تاسې کمولی شئ. ښه دلته بل مهمه خبره دلته همغه قیمت رواني چې په کوم قیمت کې مارکیټ کې پرایس چلیږي د یورو صحیح شو په یورو کې مې ټریډ کړی د یورو همدا قیمت اوس روان دی. بل په دې ځای کې مونږ لرو اس ال نه مطلب دا دی چې سټاپ لوز دلته به مونږ تاسې سټاپ لوز ورته ږدو او ټي پی نه مطلب دا دی ټیک پروفیټ یا ټي پی چې مونږ تاسې ورته وایي دا به ورته ږدو. ښه زه راځم اس ال چې غواړم زه سټاپ لوز ولګوم لومړی په دې جمع نشانه باندې به زه کلیک واخلم چې کله مې کلیک واخ دوی به ماته خپله یو ډول عددونه کېږي صحیح شو. زه راځم دلته سټاپ لاس ورکوم سټاپ لاس په مارکیټ کې اوس قیمت تقریبا 1.02 چلیږي زه راځم دلته سټاپ لاس ورکوم 1.09 مې ورکړه صحیح شو او ټي پی ورکوم 1.08 مې ټي پی ورکړه صحیح شو. چې کله مې دا ورکړل نو دا په دغه شکل هم مې ټي پی ورکړه هم مې سټاپ لاس ورکړه ګوره په مارکیټ پرایس کې ډایرکټ اخلم لاټ مې دومره دی یا لیوریج مې دومره څومره کم ساتلی شئ تاسې ساتئ صحیح شو. سټاپ لاس مې دا ورکړه او ټي پی مې دا ورکړه زه راځم دا څه کوم زه غواړم دا بای واخلم زه راځم په بای مارکیټ باندې کلیک اخلم صحیح شو. ځینې وخت چې تاسې سره بای کار نه کوي هغه مشکل په څه کې مشکل تاسې په ټي پی او سټاپ لاس کې چې تاسې خپله ټي پی او سټاپ لاس نه وي لګولی. ښه بای مارکیټ باندې مې کلیک واخ چې کله مې بای مارکیټ باندې کلیک واخ زما پوزیشن څه شو زما پوزیشن ونیول شو ګوره دلته زما پوزیشن نیول شوی دی تاسې لیدلی شئ دلته زما پوزیشن څه شو زما پوزیشن ونیول شو. په دې ځای کې تاسې ته ښیم چې په یورو کې تاسې ټریډ نیولی په یورو کې دا ګورئ په یورو کې تاسې ټریډ نیولی دی او ستاسې لاټ څومره دی لاټ مو 0.05 دی او په دې ځای کې تاسې سره په ډالر حساب سره ښایي چې په ډالر فیصدۍ سره تاسې دومره په ګټه کې یاست دومره په تاوان کې یاست صحیح شو. دا ټول تاسې ته دلته ښایي تاسې دا ورکړو اوس غواړئ چې تاسې په خپل سټاپ لوز یا په ټي پي کې تغییرات راولئ یا غواړئ پوزیشن بند کړئ له دې برخې نه تاسې کولی شئ چې خپل ټول پوزیشنونه بند کړئ دا 3 ډاټ نه چې کله تاسې کلیک واخلئ تاسې کولی شئ چې آل پوزیشن تاسې بند کړئ او دلته بل لیکل شوي د کلوز لوزینګ پوزیشن یعنی هغه پوزیشنونه چې تاسې په تاوان کې تاسې بندولی شئ چې کله تاسې یو پوزیشن ګټې ته لاړ شي بیا دلته یو بل اپشن تاسې سره اضافه کېږي کلوز پروفیټیبل پوزیشن چې په هغې باندې تاسې کلیک واخلئ بیا هغه پوزیشنونه چې ستاسې په ګټه کې اوسي هغه تاسې ته بندېږي خو دې ځای نه تاسې کولی شئ چې یو پوزیشن بند که چېرته یو پوزیشن تاسې بندوئ صرف داسې ګوتې ته زور په هماغه پوزیشن باندې زور ورته ورکړئ چې کله مو زور ورته ورکړه پرې واخیستو نو دلته تاسې سره راځي کلوز پوزیشن یعنی یو پوزیشن تاسې بندوئ تاسې کولی شئ کلوز پوزیشن باندې کلیک واخلئ نو ستاسې پوزیشن څه کېږي ستاسې پوزیشن ورسره بندېږي صحیح شو دا هم دا خبره شو. بل مونږ مطلب مونږ خپل سټاپ لاس او ټي پي کې غواړو تغییرات راولو نو تاسې به راشئ په دې برخه باندې به همداسې کلیک به پرې واخلئ چې کله کلیک پرې واخلئ کلیک به زور به ورکړئ په ګوتې سره صحیح شو چې کله مو ورکړه دلته خو تاسې کولی شئ چې خپل پوزیشن بند کړئ په دې ځای کې موډیفای پوزیشن موډیفای نه مطلب دا دی تاسې کوم تغییرات راولئ صحیح شو. زه راځم په دې باندې مې موډیفای باندې مې کلیک واخ چې کله مې کلیک واخ ګوره دلته زه کولی شم څه کړم هم سټاپ لاس تغییر کړم هم ټي پي تغییر کړم زه مطلب سټاپ لاس راوړم 1.9 ته راجګوم سټاپ لاس مې صحیح شو 1.9 ته مې راجګ که ټي پي څه کوم ټي پي ډېروم 9.9 ته جیګوم صحیح شو په دغه شکل سره هم مې سټاپ لاس تغییر کړه هم مې ټي پي تغییر کړه په موډیفای باندې کلیک اخلم چې کله مې موډیفای باندې کلیک واخ دا ډن کوم چې کله مې ډن کړه زما په هماغه پوزیشن کې څه وشو زما په هماغه پوزیشن کې تغییرات راغلل ټیک شو نو دا تاسې په دغه شکل سره پکې تغییرات هم راوستلی شئ صحیح شو. بل پکې بیرته راځو اوس مطلب زه غواړم په یورو کې لیمیټ کېدم زه راځم یورو باندې کلیک اخلم چې کله مې کلیک واخیسته نیو آرډر ته راځم نیو آرډر ته راغلم اوس خو دلته مونږ بای مارکیټ سلیکټ اوس راځم همدلته زه غواړم چې په ټیټ قیمت کې یورو راونیسم زه راځم په دې برخه باندې ورته کلیک اخلم چې کله مې کلیک واخیسته زه راځم بای لیمیټ کاروم صحیح شو بای لیمیټ باندې کلیک اخلم کله مې بای لیمیټ باندې کلیک واخیست ګوره دلته موږ سره بل اپشن اضافه کېږي پرایس په نامه صحیح شو. په دې کې به زه د خپلې خوښې پرایس ورکوم په همغه چې کوم قیمت ما ورته وټاکلی دی کله چې د یورو قیمت اغېزې ته راځي نو بیا ماته پوزیشن څه کېږي بیا ماته پوزیشن نیو کېږي لکه زه مطلب ورکوم په دې جبه نشانه باندې مې کلیک چې واخیست دلته قیمت خپله راغلی زه راځم اوس په همدې قیمت کې څه کوم په همدې قیمت کې تغییرات راولم لکه زه غواړم صرف په 2.9 کې په یورو کې بای پوزیشن ونیسم یا لانګ پوزیشن ونیسم کله چې دې قیمت ته راښکته شي زه بیا غواړم په دې کې بای پوزیشن ونیسم صحیح شو. دلته مې څه کړه دلته مې بای لیمیټ انتخاب کړه او دلته مې لاټ څو کړه لاټ مې 0.05 کړه لاټ همغه لیوریج په حساب سره تاسې سره
کار کوه. دلته هماغه قیمت چلیږي. دلته یو اپشن د پرایس په نامه اضافه شو او ما د خپلې خوښې قیمت ورته ولیکه چې په دې قیمت کې زه غواړم چې په یورو کې بای پوزیشن ونیسم. راځم اس ال یا سټاپ لوز ورکوم. سټاپ لوز هماغه دا تر ورانوم، په جمع نشانه کلیک اخلم. سټاپ لوز مې څو ورکړه 900 او دلته بیا په دې جمع نشانه کلیک اخلم. چې کلیک مې واسي راځم دلته ټي پی ورکوم. ټیک شو. چې کله مې ټي پی ورکړله زه راځم په دې پلیس نشانه چې کومه ده په دې باندې ورته کلیک اخلم. دا وینئ چې کله مې په دې باندې ورته کلیک واخیسته نو څه شو د بای لیمټ آرډر چې زما شو هغه جوړ شو. ګوره دلته ما دوه آرډرونه څه کړي دي، دوه آرډرونه لګولي دي. دا مې ګوره دا پوزیشنونه دي، دا 3 دانې او دا چې کوم دي دا 2 دانې آرډرونه دي. دا 2 آرډرونه دي. ګوره یو مې یورو ته لګولی دی په 1.02 کې چې تقریبا لاټ مې 10 ساتلی دی او دا بل مې وسولګم. په دې کې بای لیمټ په طریقې سره تاسې څه کولی شئ، بای لیمټ په طریقې سره هم تاسې بای لیمټ ښودلی شئ، خپلې خوښې قیمت ورته لیکلی شئ چې کله قیمت تر دې حده پورې راځي بیا تاسې سره څه کېږي، ستاسې سره پوزیشن نیو کېږي. دا په دغه شکل سره تاسې څه کولی شئ، کارولی شئ. بل راځو مطلب سیل لیمټ، مطلب زه غواړم چې یو پوزیشن کې شارټ پوزیشن ونیسم خو زه غواړم په دې قیمت کې راته ونیسي. جیګ قیمت ورته ټاکم چې په دې قیمت کې زه غواړم شارټ پوزیشن له تا سره ونیسم. زه راځم لکه اسټریلین ډالر کې زه غواړم یو شارټ پوزیشن ونیسم. زه راځم دا اسټریلین ډالر باندې کلیک اخلم. چې کله مې کلیک واخیست راځم نیو آرډر ته، په نیو آرډر باندې کلیک اخلم. چې کله مې په نیو آرډر باندې کلیک واخیسته راځم دغه مارکیټ برخې پر ځای باندې زه کلیک اخلم. دلته راځم سیل لیمټ انتخابوم. صحیح شو. سیل لیمټ مې انتخاب کړ. سیل لیمټ په ځای لاټ، دلته سیل لیمټ شو، لاټ مې همدا ساتم. لاټ مې څومره چې لاټ کمزوره ساتلی شي هماغه وساتئ. لاټ مې دومره و. راځم دلته خپلې خوښې قیمت ورته لیکم چې په دې قیمت کې زه غواړم شارټ پوزیشن ونیسم. دلته په جمع نشانه کلیک اخلم. دلته ورته لیکم چې په 0.1500 کې زه غواړم شارټ پوزیشن ونیسم. صحیح ده. دا قیمت مې د خپلې خوښې ورته ولیکه. سټاپ لوز باید زه چیرته ورکړم، سټاپ لوز باید د دې قیمت نه لوړ زه سټاپ لوز ورکړم. صحیح شو. زه راځم په اس ال کې په جمع نشانه کلیک اخلم. چې کله مې کلیک واخیسته زه راځم سټاپ لوز څو ورکوم، 2.5 ورکوم. په 2.500 کې به زما ته پوزیشن ونیوسي، په 2.5 کې به زما سټاپ لاس شي. ټي پی څو ورکوم، ټي پی 2.2 ورکوم. چې کله مې دا ورکړه په پلیس باندې کلیک اخلم. چې کله مې کلیک وایست دا ډن کوم نو زما د سیل لیمټ آرډر چې دی هم ورته ولګید. نو دا په دغه شکل سره تاسې کارولی شئ او په دې شکل په دې کې کار کولی شئ. که بیا هم کوم ملګري سره غوښتنه پوښتنې کولی شي همدې ویډیو ته کمنټ وکړي. مننه.